یو بل ځوان هم موږ سره دی. ځوانه نوم دی؟ نوم ادریس حنیف دی. حنیف صاحب خوجادر بابا ته په چکر راغلی؟ چکر باندې راغلی او مشران هم را سره دي، دوستان هم را سره دي. چکر ته راغلي او پخلی هم کړی دی. ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول دی، ښایسته بنډار دی. غر ته هم ختلي وو، چکر هم ولګولو، دیګ هم کړی دی. اوس ډوډۍ دپاره بېرته راکېوتلو. ښایسته باران هم ډېر ښایسته باران ورېږي. ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی. آرام ماحول دی. خوند لذت څنګه دی دغه؟ ډېر د سکون ځای دی. هر څومره ټینشن چې در باندې وي او دلته راغلی نو ټینشن فری دی دا ماحول. دغه لارې مشکل نه وه ډېره؟ د لارې لږ مشکلات شته دی خو هلې ځلې به انشاءالله کېږي. لارې باندې به یې کار کېږي او انشاءالله دا ځای به بیخي برابرېږي. د چکر نه ماحول چې دی ډېر جدي ماحول دی. نن سبا هر سړی دلته راځي، هر سړی راځي او خدای دې دغه لاره هم ورته جوړه کړي چې دغه لاره جوړه شي. نو د لارې لږ مشکلات شته. انشاءالله کوشش به وشي چې دغه تاسو راغلي دغه زمونږ وایس واخلئ، دا زمونږ خبرې واخلئ، تر مشرانو پورې ورسېږي. نو چې ښکلي ښکلي ماحولونه لرو، منظرې لرو مونږ، چې په دې باندې کار وشي نو انشاءالله چې دلته به ډېر خلک راشي او ډېر د سیل او صفا ځای دی. خلک به دلته ډېر چکر ته راشي. ښه، په آخره کې به ملګرو ته جالبه خاطره، ټوکه، شعر څه شی به ډالۍ کړي؟ یو شعر به ورته ډالۍ کړم مهرباني چې پاس غر ته هم ختلی او هلته مې هم وویلې. وایي هر قدم دی ګل شه چې راځې زما په لورې، هر قدم دی ګل شه چې راځې زما په لورې، او ما درته زولۍ د انتظار نیولې ده. خواجه حیدر بابا ته راشي او دا شعر چې دی د همده په تر نوم عنوان لاندې چې دی ما د ټولو ملګرو ته ډالۍ کړو. ډېره زیاته مننه. کور ودان. همچنان ډېره زیاته مننه.